نن پرې داسې کتاب خبرې کوو، بلکې کتاب نه دی، کتاب ګوټی یا کتابچه به ورته ووایو. دا اصلا یو ټیډ ټاک یوې افریقایي د نایجیریا یو ښځې کړی و. د هغې نوم دی چیمندا نګوزي ادیچي. دا په 2012 کال کې کړی و، خو دا دومره زیات مشهور او مقبوله سو چې بالاخره دې ته کتابي بڼه ورکړه او لږ یې نور هم پراخ کړ. د کتاب نوم دی We should all be feminist، یعنې موږ پکار دی چې موږ باید ټول فیمینسټان وي. دا د خپلو ټولو ملګرو چې په افریقا کې د دوستانې دي، دې لیدلي دي، د دې خپله کیسه ده. دا کیسې داسې بیان کړي دي چې د کیسو له لارې تاسو ته معلومیږي چې د ښځې او سړي ترمنځ څنګه غټ واټن، خټه فاصله، څومره تفریق، تعصب یا ښځه څومره ځورول کېږي. نو کله چې دا کیسه تاسو لولئ نو یو خو دا زموږ یوه ستاسو کیسه ده، او بل د افغانستان په اوسني وضعیت کې دا کتاب که تاسو ولولئ نو دا ډېر زیات سمونه مو سره خوري او ارزښت هم لري. ځکه چې افغانستان کې چې کله طالبان په واک کې راغلي دي، نرواکه ټولنه سیاسي هم عمومي طور په ټوله دنیا کې نرواکي چې ده په مختلفو بڼو کې موجوده ده، په موږ کې موجوده ده، په هر ځای کې دا شته. خو په افغانستان کې داسې دی چې ریاست بحیثیت پالیسي یا سټیټ سټرکچر داسې دی چې هغه ډېر نرواکه دی. ښځه یې بیخي له عام ژونده څخه ایستلې ده، له سکوله څخه، له ښوونځیو څخه، له تعلیمي ادارو څخه له دې بالکل بهر ساتلې ده، له کاره څخه، له هر څه څخه ایستلې ده، څلورو دیوالونو کې یې بنده کړې ده. حالانکه ریاست چې دی هغه په خپل اسنس کې، په خپل خمیر کې، په خپل روح کې دننه باید چې فریق نه وي. په افغانستان کې ریاست چې دی هغه د سړیو دی، د ښځو په مقابل کې فریق دی.